أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 2. رب عز وجل په دې آیاتو کې هغه واقعه چې په تیر درس کې مو بیان کړل یو بل اړخ یې بیانوي. رب عز وجل هغه د عبرت نکتې چې د هغې قصې څخه راښکاره کېږي هغه خلکو ته ښیي. قصه خو داسې وه چې په بني اسرائیل قوم کې یو مړی اوس. هغه مړی هم یو وراره خپل اکا وواژه. تفسیر قرطبي علتونه 2 ښوولي دي. یا دا چې د دې اکا یوه لور وه، وراره غوښتل چې په نکاح یې کې اکا نه ورکول، او یا دا چې هغه اکا یې مالدار و بل وارث یې نه درلودی، وراره یې غوښتل چې دا مالونه یې لاسته راوړي نو ویې واژه د دې دپاره چې دا مال ټول د ده سي. په هر صورت دغه مقتول یا دا وژل سوی کس عامل نومېدی. دغه عامل ووژل سو. بیا یې دغه وراره چې دا خپل اکا یې وژلی و په خلکو دعوه وکړه، ول تاسې دا زما اکا وژلی دی. دا مقدمه او دا قضیه راله موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام دعا وکړه، الله جل وعلا موسی علیه السلام ته وحی وکړه، او موسی علیه السلام و دوی ته داسې وفرمایل ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. رب عز وجل تاسو ته حکم کوي چې تاسې غوا حلاله کړئ. قالوا اتتخذونه هزوا. دوی ورته وویل ته زموږ سره مسخرې کوې؟ غوا حلالول وګوره، د غوا یوه ټوټه غوښه رااخیستل وګوره، او بیا مړی په ژوندي کېدل وګوره. دا خو د عقل خلاف خبره ده، دا خو د مسخرو خبرې دي. خیر خو موسی علیه السلام جواب ورکړي چې نه، داسې کار خو د جاهلانو کار دی. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. زه په الله پناه غواړم چې زه دې د جاهل قوم څخه جوړ سم. داسې نه کوم. هغه قصه په تیر درس کې تېره سوه چې دوی پوښتنې شروع کړې. موسی علیه السلام جوابونه ورکول. تفسیر لیکلی دی چې اصلا دا یو عادي غوا وه، مګر کله چې دوی پوښتنې شروع کړې چې دا څنګه غوا ده او دا غوا پر موږ پوشیده سوه، دا موږ نه پېژنو. اصلا دوی خو غوښتل چې دا غوا د لویه سره حلاله نه او د لویه سره دا مړی را ژوندی نیسي او د لویه سره دا موضوع روښانه نیسي. دا د دې هدف و، خو الله جل جلاله دا غوا پر دې باندې ګرانول. غوا سختېدل آخر کې دا قصه یو داسې حالت ته وګرځېدل چې د عقل خلاف خبرې پکښې راغلې. آخره پوښتنه کې دی دا خبره وکړل وانا ان شاء الله لمهتدون. که چیرې د الله خوښه وه ان شاء الله یې ووایه موږ به پر هدایت وایي. که چیرې دی ان شاء الله نه وای ویلې تر قیامته به یا د دې تر ژونده به د هغه پوښتنې دی کولی او دی به تر پایه پورې حق نه وای پیدا کړي، ډېر به نور هم سرګردانه سوي وای، هدف ته به هم نه وای رسېدلی. خو بعد د دې د ډېرو پوښتنو څخه اوس سوال دا دی چې دا غوا څنګه غوا وه او چیرې دی پیدا کړل. په دې کې روایتونه راغلي. دا خبره په تیر درس کې پاته ده، هغه روښانه کوو. که نه نو قصه خو سر تر پایه پورې په تیر درس کې بیان سوه. هغه ځینې د حکمت نکاتې او ځینې د تفصیل نکاتې یې پاته وې. یو دا چې دا غوا دوی اخر پیدا کړله او بیا یې حلاله کړل او یوه ټوټه غوښه یې راواخیستل، مړ یې په ووهئ، مړی ژوندی سو، مړی خپل قاتل وښوی. دا غوا چیرې وه او دوی څنګه پیدا کړل؟ یو روایت کې راځي چې په بني اسرائیل قوم کې یو نیک انسان و، عابد او زاهد انسان و. کله چې وفات کېدی نو خپلې مېرمنې ته یې وصیت وکړ چې مېرمنې ما یو کوچنی ګیلګی په دغه ځنګله کې ایله کړی دی. دغه زما ماشوم زوی چې راځوان سي
دغه ماشوم زوی ته به مې ووایه چې ورسه په دا ځنګله کې غږ وکړه او دغه ګیلګۍ ما د الله په امانت کې ورکړی دی. الله جل جلاله به هغه ګیلګۍ ده ته په لاس ورکړي، دی به یې راولي خپل د ژوند ضروريات دا به پوره کړي. سړی وفات شو، هغه ماشوم زوی هم نیک انسان جوړ شو، ځوان شو. پیسې چې به یې ګټلې، پیسې به یې 3 حصې کولې. یوه حصه به یې مور باندې مصرفولې، یوه حصه به یې د الله په لار کې صدقه کولې، او یوه حصه به یې د خپل ځان ضروريات په پوره کول. د مور ډېر تابعدار و، عابد انسان و. یو وخت مور ورته وویل چې بچی ستا پلار چې وفات کېدی داسې وصیت یې وکړي چې ما یو کوچنی ګیلګۍ په دې ځنګله کې د الله په امانت کې ورکړی دی. ته ولاړ شه په دې ځنګله کې وګوره، حتما به یو ګیلګۍ پیدا کړې چې هغه به نو اوس غویی ځینې جوړ سوی یا به غوا ځینې جوړه سوي. هغه غوا یا غویی به راولې او بیا به یې خرڅه کړې، پیسې چې په لاس درغلې، خپل ژوند به په هوسا کړې. هغه د صالح سړي زوی هغه ځوان رالی، په ځنګله کې وګرځېدی، ښه ډېر وګرځېدی، هېڅ شی په لاس نه ورغی. رالی مور ته یې وویل چې مورې ما خو په ځنګله کې ډېر وکتل او هېڅ غویی په لاس رانغلی. مور یې ورته ویل بچی ته بیا ولاړ شه ځنګله ته او په ځنګله کې اواز وکړه، داسې ووایه چې یا الله هغه غویی چې زما پلار تا ته په امانت کې درکړی دی، یا الله هغه غویی ما ته وسپارې. زوی یې بیا ولاړی ځنګله ته، په ځنګله کې همداسې اواز وکړي لکه مور چې ورته ویلي. د چې د اواز وکړي دستي یو ښایسته غوا ورته راغله، د ده مخ ته ودرېدل. غوا خبرې وکړې، ورلاځه پر ما باندې سپور څه کور ته به ولاړ شو. ده ورته وویل چې نه، زه خو د مور تابعدار یم، ما ته مور داسې ویلي دي چې په ځنګله کې به غوا پیدا کړې، تر غوږ به یې ونیسې، را به یې ولې. د سپورېدو خبره یې ما ته نه ده کړې. زه د مور د خبرو څخه قطعا مخالفت نه کوم. وایي بیا غوا خبرې ورسره وکړلې او ورته ویې ویل چې ته دومره نیک انسان یې، اوس مهال که چیرې ته دا غره ته حکم وکړې چې غره زما سره ولاړ شه، دا غر به ستا تابعدار جوړ شي. مګر ها که چیرې تا د دا مور خبره ایره کړې وای او ما درته ویلي وای چې راځه پر ما سپور شه او ته هم زما پر اوږو سپور سوی وای، تر قیامته به هم کور ته نه وای رسېدلی. دا د الله امتحان و چې په تا باندې وسو. نو وای بیا ده تر غوږ دا غوا ونیول، کور ته یې راوست. کله چې یې کور ته راوستل، مور ورته وویل چې بچی دا غوا بوزه چې میله جوړېږي، ګنج چې جوړېږي، هغه د میلې یا د ګنج په ورځ باندې یې خرڅه که، قیمت یې 3 روپۍ ورته وایه، او که هر چا قیمت سره ومانئ چې و ورسره خلاصه دې کړل. دا یو شرط پرېږده چې زه یې ور د مور سره مشوره کوم، که ګرانه غوښته که ارزانه غوښته، یې ور ما خبره که، بیا زه درته وایم. د ورته ښه دي. په کومه ورځ چې میله جوړه شوه، په کومه ورځ چې ګنج جوړېدی، دا ځوان غوا بوتلله ګنج ته. په ګنج کې یو سړی په مخه ورغلی، ول ځوانه دا غوا خرڅوې؟ او په څو یې خرڅوې؟ په 3 یې خرڅوم. په 3 درهمه یې خرڅوې؟ واخله دا 3 درهمه. غوا راکړه. ورته ویله چې سیدي غوا درکوم، مګر په یو شرط، زه یې ورځم مور خبروم، ما ته مور همداسې ویلي دي. هغه سړی ورته وایي مور څه کوې؟ هسې غوا راکړه چې بویې ځمه. دی ورته وایي نه، غوا نه در کوم. هغه سړی ورته وایي چې دا غوا زما ډېره خوښه شوه، د 3 پر ځای به زه 6 درهمه درکړم. دا چې ته کور ته ځې مور خبروې، مور مه خبروه، غوا راکړه. ده ورته وویل چې هر څو راکړې امکان نه لري، زه مور خبروم. هغه سړی وویل نو نه کوم. ولاړ. دم غوا بېرته کور ته راوستل، مور ته یې قصه وکړه. مور یې ورته ویل خیر پرېږده بچی، بله ورځ چې میله راغله بیا به یې بوځې، مګر د دې وار یې قیمت 6 درهمه، تر 6 یې کم مه وکړو، او هر چا چې نرخ درسره خلاص کړي بیا ما خبره کړه. دی ورته وایي ښه. بله ورځ چې د میلې راغلل، د ګنج راغلل، د بیا غوا بوتلل. په ګنج کې چې څه وګرځول، یو سړی بیا ورباندې پېښ شو. وایي ځوانه دا غوا خرڅوې؟ دی ورته وایي او خرڅوم. په څو؟ په 6 درهمه. راوړه بس سیدي، په 6 درهمه زما خوښه. دی ورته وایي سیدي، مګر زه یو وارې ځم مور خبروم، هغه ته وایم چې دا سړی زما څه په 6 درهمه دا غوا غواړي. سړی ورته وایي پرېږده مور څه کوې چې خبره یې، خوا دې خپل 6 درهمه دې واخله ځه. دی ورته وایي نه کېږي. هغه ورته وایي چې د 6 درهمو پر ځای به 12 درهمه درکړم، خو مور ته مه وایه. ده ورته ویل چې نه کېږي، هر څو چې راکوې زه به یو ځلې مور خبروم. بیا راغلی مور ته یې وویل چې غوا خو پاته شوه، بیا چا نه رانیول، 12 درهمه یې راکول، ما نه ورکول. مور یې ورته وایي خیر بچی، راتلونکې هفته چې میله جوړه شوه، که چیرې سړی در باندې پېښ شو چې دا غوا زه غواړم په 12 درهمه، مور مه خبروه. ته هغه سړي ته دا خبره وکړه چې ته خو دا غوا نه رانیسې،
ته دا خبره موږ ته وکړه چې دا غوا ته نه رانیسې، موږ څه په وکړو دا غوا؟ حقیقت حال ما ته ووایه. په دا سړي کې یو حکمت دی چې تا ته دا خبره په بار بار کوي. او دا یو سړی زوی ورته وایي ښه. درېیمه هفته چې میله جوړه شوه بیا یې غوا بوت، بیا سړی ورباندې پېښ شو چې دا غوا په څو خرڅه؟ دی ورته وایي چې دا غوا خو خرڅوم، اما ته دا غوا نه رانیسې، ته زما سره بحث اوږدول غواړې. زه ستا څه دا پوښتنه کوم چې دا غوا موږ اخر څه په وکړو؟ دلې یې خرڅه کړو، حلاله یې کړو. هغه سړي ورته وویل چې واقعا تا دا ښه پوښتنه وکړه، زه انسان نه بلکې یو ملائکه یم، الله عز وجل د امتحان دپاره رااستولی یم. دا غوا بوځه کور ته، هېڅ یې مه خرڅوه. ډېر ژر به په بني اسرائیل قوم کې یو مړی وسي او د هغه مړي وارثان به راسي، ستاسو به دا غوا وغواړي. دوی به پر ټوله دنیا وګرځېږي. کم شرایط چې په غوا کې موجود دي هغه به په بله غوا کې نه وي، یوازې به دا ستا په غوا کې وي. ته دا شرط ورته کښېږده چې زه دا غوا در کوم په دې شرط چې ما ته به دومرې پیسې راکوئ چې هر کله مو دا غوا حلاله کړل، هغه پوست د دې غوا، چمړه د دې غوا، دا به د سرو زرو راډکوئ، د پالویو به راډکوئ. دومره قیمت که راکوئ زه غوا در کوم، که نه یې مې ورکوه. دا به ستاسې دپاره یو لویه سرمایه سي، الله به یې په لاس درکړي. بس ځوانو مو غوا راوستم، رالې مور ته یې وویل. مور یې ورته وویل چې بس ښه دی، په دې کې د الله حکمت دی. لږ وخت نه و تېر سوی چې خلک راغلل او د غوا غوښتنه یې وکړه. وایي دغه مهال د ښې غوا قیمت 3 درهمه و. ده ورته وویل چې زه خو دا غوا خرڅوم، اما په دې شرط دومرې قدر پیسې غواړو. ښه وایي دا ته څه وایه؟ د دې غوا قیمت به یې 2 یا 3 یا 4 درهمه وي، دونه قدر پیسې چې هغه بیخي د غوا چمړه دا ټول د دراهمو د سرو زرو ډکه سي. دا خو ډېر غټ قیمت دی. ده ورته وویل بس دا نو غوا ته کې غواړي پیسې راوړي، کې نه غواړي په مخه مشه سه. خلک مجبوره سوه، پیسې یې ورکړلې او دغه دراهم او دنانیر دا د دې نیک انسان د دې نیک زوی دپاره غټه سرمایه سوه. دی هم نیک انسان او پلار یې هم نیک انسان. او یو روایت بیا را نقل کړی دی، وایي دغه د ده زوی، د دې نیک سړي زوی چې پلار یې وفات کېدی، دی ماشوم نه و، بلکې دی د پلار سره هم ډېر زیات ادب لرونکی و. د ادب یوه قصه یې را نقل کړې ده. وایي دې ځوان یو قیمت بها غمی خوښ و. هغه غمی چې د ده خوښ و، د هغه سړي مالک، د هغه غمي مالک یې ورځ رالی، د خبرې ورسره وکړلې چې دغه غمی پر ما خرڅ. تر خبرو وروسته اخر کې نرخ سره خلاص کړي په 80 درهمه باندې. هغه سړی ورته وایي چې واخله غمی دې 80 درهمه راکړه. دی چې رالی پلار یې بیده و. هغه سړي ته یې وویله چې زما پلار بیده دی او کلي د هغه پیسو د زیرمتون زما د پلار تر سر لاندې ده. ته لږ انتظار وکړه چې زما پلار راویښ سي، بیا به زه کلي راواخلمه، د زیرمتون څخه به تا ته خپلې پیسې درکړم. هغه سړی ورته وایي زما ډېره تلوار ده، زه به یو احسان در سره وکړم، د دې 80 درهمو پر ځای 80 درهمه راکړه، خو اوس یې دستي راکړه، انتظاروم یې مه. هغه ځوان ورته وایي ته ما ته انتظار وکړه، د 80 درهمو پر ځای به 80 درهمه درکړم، خو دا زما دپاره ادب نه ښکاري چې زه پلار راویښ کړمه او د هغه خوب ور خراب کړمه او کلي راواخلم تا ته پیسې درکړم. وایي بیا هغه سړی ورته وایي چې زما ډېره تلوار ده، د 80 درهمو پر ځای به 50 درهمه راکړه، خو اوس یې دستي راکړه، انتظاروم یې مه. هغه ځوان ورته وایي نه، د 80 درهمو پر ځای به 90 درهمه درکم، ته انتظار راته وکړه، دغه می زما خوښ دی او زه نه غواړم چې د پلار په ارام و استراحت کې خلل راولم. اصلا دا په ده یو امتحان و. دا د ده د دې ځوان د نیکۍ دا واقعه هم علماو نقل کړی. خو په هر صورت دغه کس چې دا د غوا مالک دی، وروستی مالک دی، دا یو نیک انسان و. الله جل جلاله د دې نیک انسان دپاره یو داسې طریقه برابره کړه چې د دې بني اسرائیل خلکو د خوا څخه ښه ډېرې پیسې په لاس ورکړې. اوس یوه بله خبره دا پاته ده چې په دا قصه کې که سړی غور و فکر وکړي، په دې قصه کې عجیبې خبرې شته چې بعضې خبرو باندې سړي ته سوال پیدا کېږي. اول سوال دا پیدا کېږي چې دغه سړی چې وفات سو 40 کاله پروت، 40 کاله دوی سوالونه کول، آیا مړی 40 کاله نه خرابېږي؟ او خرابېږي. وایي دا د موسی علیه السلام معجزه وه. هغه خبرې چې ډېر دغه وروړ دي او ډېرې حیرانونکي دي. الله عز وجل هم هره واقعه خلکو ته د عبرت دپاره نه ښیي چې په هغه واقعه کې د عبرت خبرې وي، عجیبه خبرې، د حکمت خبرې. 40 کاله چې دا مړی خراب سوی نه دی، پروت دی. دا د موسی علیه السلام معجزه وه.
یوه خبره ده. دوهمه خبره ده، که ستاسو یاد دي په قصه کې موږ دا خبره وکړل چې لا فارغ ولا بکر عوان بین ذلک، دا یوه داسې غوا ده چې نه ډېره وړه ده نه ډېره زړه ده، او دا غوا پیغله غوا ده، بچان یې نه دي زېږولي، یو یې نه ده پسوی، هر هټ نه دی پسوی، ټکه ژړه ښایسته غوا ده. اوس که ستاسې په یاد دي هغه سړي چې وصیت کاوه یا هغه ملائکه چې راغله دې ځوان ته یې ویل چې په بني اسرائیل قوم کې به یو سړی مړ سي، ژر به مړ سي، بیا به د هغه قوم خلک تاسې ته راسي. نو چې هغه سړی د دې په ایسته مړ سو، بیا 40 کاله پروت و. په دې 40 کاله کې دا غوا زړه نه سوه، په دې 40 کاله کې غوا د هغسې پیغله پاته وه، یعنې بچی یې نه دی زېږولی، زړه سوې نه ده. ګورې دا د غور او د فکر د نقطې ځای دی. نو تفسیر لیکلی دی چې دا د الله کارونه دي. 40 کاله یې وایي دا غوا د هغسې ځوانه پرې ایښه وه، هېڅ زړه سوې نه ده، لکه هغه مړی چې 40 کاله نه دی خراب سوی، دا غوا هم داسې 40 کاله ورباندې تېر سوه، هېڅ بچی یې نه دی زېږولی، زړه سوې نه ده، نه ډېره وړه وه نه ډېره زړه وه، نه به دا 40 کاله هر هټ و، یوې و. دا کارونه کړي، دا د الله قدرت. رب عز وجل چې دا کارونه کړي دي، په دې کارو کې حتما د الله عز وجل حکمت دی. بعضو علماو دا خبره کړې ده چې پر موږ باندې لازمه نه ده چې د حکمت پلټنه یې وکړو چې په دې کې نو څه حکمت. بعضو علماو حکمتونه لیکلي. رب عز وجل دا یوه داسې قصه رامنځته کړل چې په دې قصه کې هم د موسی علیه السلام معجزې ښکاره سوې، او هم د دنیا اسباب چې په کار راځي، هم الله عز وجل په اسبابو کار وکړي، هم یې ځینې داسې کارونه وکړله چې د عقل خلاف کارونه وه. که چیرې یوازې د عقل خلاف د کارو خبره وایي، یوازې د الله د قدرت خبره وایي، الله جل جلاله پر دې قادر و چې کله دا مړی دی وکړي او دا مړی یې راوستی، په دغه آن الله په خپل قدرت باندې دا مړی دستي، په دغه آن بدون دا خبرو ژوندی کړی وای، مړي خپل آل ویلی وای چې زه پلانکي ووژلم. الله پر دې قادر، الله پر دې قادر و چې دستې ملایکه راستولی وای، ویلي وای چې دغه سړي دا سړی قتل کړي. مګر الله جل جلاله په دې قصه کې او په دې پیښو کې داسې یو عجیب حکمت وچلاوی چې نه یوازې دا خبرې د عقل خلاف خبرو باندې ودرېدلې، نه یوازې د الله پر سترو قدرتونو بدون اسباب ودرېدلې، نه پر خالص اسباب وسوې، او هم د موسی علیه السلام معجزه پکښې راغله. د موسی علیه السلام معجزه پکښې راغله، یا په اسبابو کارونه وسوه، دوه ځینې داسې کارونه وسوه چې اسبابو کار نه پکښې کاوه. درې په دې کې د الله عز وجل حکمت تو چې خلکو ته عبرت ورکړي. ستا یوازې پر اسبابو اتکا خبردار، الله ځینې وخت داسې کارونه کوي چې هلته سبب کار نه کوي، او که دې داسې اراده یي چې زه به پټې سترګې پاتېږم، څه چې الله کول هغه به پیښېږي. نه ته به اسباب هم په کار اچې، او دا خبره به هم نه کوې چې د پیغمبر علیه د هرې زمانې د پیغمبر اهمیت څه دی. د هغه پیغمبر پر لاس الله خپل قدرت ښکاره کوي چې هغه ته معجزه وایي. د دې سبب غافله نه اوسېږي، او لاوبالي به هم نه کوې چې هر څه ما کول هغه هر څه به پټېږي. یوه بله خبره لا دا هم پاته ده، ښه یو سړی چې یو چا وژلی، د دې مرګ په وخت کې، د زکندن په وخت کې چې حالت النزعه ورته وایي، حالت النزعه یعنې د روح ختلو وخت، په دې وخت کې یو چا وویل چې زه پلانکي ووژلم، آیا د دغه سړي خبره معتبره ده او که یا یو شاهد پیښ سي، یوه داسې قضیه چې هغه ستره قضیه یي د هغې دعوه وکړي، آیا د دا سړي خبره قبلیږي که یا؟ دلته خو دا یو سړی چې د مرګ سره راپورته سو، ادعا یې وکړه چې زه پلانکي ووژلم. ته خو یو سړی دی، په شریعت کې کله د یو شاهد خبره معتبره ده؟ دعوه وکړله چې زه پلانکي ووژلم، آیا د یوه کس شاهدي په دومره غټه موضوع کې لکه قتل سي کېدای سي؟ نو بیا تفسیر لیکلی دی چې دلته د دې مړي ثبوت دا د یو شاهد په واسطه نه دی سوی، اصلا د مړي یا د دې مرګ ثبوت چې چا وژلی دی، د دې ثبوت دا د وحی په ذریعه سوی. که نه نو یو سړي که د نزع په حالت کې وویل چې زه پلانکي ووژلم، شرعا د هغه سړي خبره منظوره نه ده. یو سړی د زکندن په حالت کې دی، ټوک ټوک دی، زخمي دی، قریبان یې راله، چا ووژلې؟ او پلانکي ووژلمه، وایي دا د ده خبره د منلو نه ده، هغه سړی قاتل نه ثابتېږي د په دغه ادعا باندې، ځکه وایي دا حالت د نزع دی، د زکندن حالت دی. په دې حالت کې د انسان عقل صحیح فیصله نشي کولی، ممکن سړی یوي دی بل یاد، ډېر د دې احتمالات او دلایل شته.
چې د ده څخه دې سړی بدل سي، اصلي قاتل پر ځای دې بل څوک وښي. ځکه نو شریعت دا وایي که ستاسو قریب څوک په دغسې حالت کې تاسو ته خپل قاتل وښي، هغه د منلو نه دی. هغه سړی قاتل نه ثابتېږي چې نور شواهد ورباندې پیدا نه سي. په هر صورت راځئ دا آیاتونه را ترجمه کړو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ هغه وخته یادولو وړ دی، قتلتم چې تاسې وواژه نفسا یو نفس، فادارأتم تاسو شخړه وکړل، جګړه مو وکړل، فیها په دې نفس کې چې دا چا وژلی دی. والله الله جل جلاله مخرج را ایستونکی دی ما د هغه شیانو کنتم چې تاسو یاست تکتمون تاسو پټوئ. تاسو خو دا خبره پټول، یو دا سړی چا وژلی دی، بل به ناحقه و دعوه کول، قاتل به خپل ځان پټوي. الله عز وجل ستاسې دا پټ رازونه برملا کړل. فقل نضربوه، بیا موږ وویل چې تاسو ووهئ دا مړی ببعضها، په یوه حصه د دې غوا مړی را ژوندی سو. کذلک یحیی الله الموتى، همداسې الله مړی ژوندي کوي. ویریکم، او تاسې ته ښیي آیاته خپل قدرت نشي، لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تعقلون، تاسو فکر وکړئ، د عقله کار واخلئ، سوچ او تدبر وکړئ چې رب څومره ستر ذات دی او څومره د قدرت نشي. الله جل جلاله بني اسرائیل قوم ته وایي، وایي دغه قصه چې دا د عقل خلاف خبرې پکښې وسوې، ای بني اسرائیل قومه دا ستاسو پلرونو نیکونو په خپلو سترګو ولیدلې، داسې عجیبه پیښې. دا هره صحنه د دې وړ ده چې انسان د الله لوري ته متوجه کړي، د الله قدرت ته متوجه کړي. دا قصه په سترګو ستاسو نیکونو ولیدل. ثم قست قلوبکم، بیا هم ستاسو زړونه سخت سو. د دې څه مو عبرت وانخیستی؟ که چیرې تاسې عقل و تدبر والا وای، نو د دې څه به مو عبرت اخیستی وای، او دا فکر به مو کړی وای چې هره لحظه الله پر دې قادر دی چې دغسې یا دې ته ورته د قدرت نښې ښکاره کړي او په موږ حق ومني. هغه خبرې خو لا پرېږده چې غر در باندې پورته سو، مړي اویا نفره مو مړه سوه، بېرته را ژوندي سو. من و سلوا د فرعونیانو غرقېدل، په دریاب کې ستاسو لار، هغه خبرې خو لا ایسته پرېږده. خیر، الله جل جلاله اوس د دې مثال وایي، وایي ستاسو زړونه سخت سوه، او الله جل جلاله د دې زړونه د ډبرو سره مشابه کوي. ډبرې درې قسمه دي په غره کې. یو قسم هغه ډبرې دي چې پړک وچې وي او په دې ډبره کې ښه ډېرې اوبه وي، غټه پراخه چینه را ایله کړي. په دې غرو کې چینې تاسو لیدلي دي؟ د ډبرو د منځه څخه یوه غېږ اوبه راوځي، پراخې اوبه یې راځي، خلک ځینې سیرابه سي. او ځینې بیا داسې ډبرې چې دغه نه قدر اوبه خو نه لري چې وبهیږي، چې چاودلې یي فقط لندبل پکښې پیدا سوی، یو شنه شنه واښه رقم شیان یې کړي، چاودلې یي ډبره، اوبه یې پیدا کړي، ځان او دغه منطقه چې دغه ډبره پکښې ده دا لاندې یي، مګر دومرې توانایي نه لري چې اوبه وبهوي. دریم قسم هغه ډبرې دي چې قطعا د اوبو څک نسته پکښې، د غره په سر کې د الله د قهره او د الله د ډاره سره وچې وي، لاندې راشوس. دا درې قسمه ډبرې الله عز وجل پیدا کړي. بني اسرائیل قوم ته وایي، وایي تاسو تر دې ډبرو هم سخت یاست. نه اول قسم ډبرې سواس چې پړک وچې وي، اوبه را وبهوي، سیرابه اوبه، نورو خلکو ته هم پیدا ورسوي. که نه تاسو ته خو دا په کار وه چې تاسو خو داسې فایده رسونکي انسانان جوړ سوي وایي، ستاسو چې نه بهېدلی وایي، تاسو دا حق خپله هم منلی وایي، او دنیا ته مو دا حق رسولی وایي، نور خلک هم راغوښتي وایي، ورته ویلي وایي چې راسئ دا دین حق، دا قرآن حق، دا وروستی پیغمبر دی، دا حق، دا لکه هغه ډبره چې اوبه را وباسي، ښه ډېر خلک سیرابه کړي. تاسې هم داسې پیدې والا خلک جوړ سوي وایي چې نور خلک هم ښه ډېر سیرابه کړي وایي. هغسې نه سواس جوړ، داسې نه سواس جوړ چې ډبره لکه ډبره غوندې پړک وچاودئ، فقط خپل ځان لوند کړي، ځان ته فایده ورسوي. هغسې هم نه سواس جوړ، داسې هم نه سواس جوړ چې هېڅ فایده مو نه وایي، هغه خپل ځان مو الله ته تسلیم کړی وایي. یا هغسې ډبرې چې ځان نږدې شاوخوا لیرې خلک ټول آباد کړي په اوبو، داسې نه سواس. داسې نه سواس چې ځان ته فایده ورسوي، نږدې شاوخوا ته فایده ورسوي، نورو ته نه. داسې هم نه سواس چې صرف ځان ته فایده ورسوي. تر دې ډبرو هم سخت سواس. بیا نو وروسته مسلمانانو ته خطاب، افتطمعون ان یؤمنوا، ای مسلمانانو دا خو تر ډبرو هم سخت دي، نو بیا هم ستاسې امید دی چې دا ایمان راوړي؟ یا دا ایمان نه راوړي، تمه ځینې وکاږي، د دې زړونه تر ډبرو هم سخت. الله جل جلاله فرمایي، ثم وروسته قست سخت سو قلوبکم، زړونه ستاسو، من بعد ذلک، وروسته تر دغه، فهي دغه زړونه نو
کالحجارة لکه ډبرې او اشد یا سخت و قسوه ازروي سختي ځکه وان من الحجارة بعضې د ډبرو څخه لما يتفجر خامخا بهیږي منه د دې ډبرې څخه الانهار ویالې وچې وي سراب اوبه پریمانه اوبه وبه یې وي تر ډېره ځایه ولاړه سي دا اوبه ولاړې سي دا یو قسم ډبرې دي وان بېشکه منها بعضې د دې ډبرو څخه لما خامخا یشقق وچې وي فیخرج راوځي منه د دې ډبرې څخه الماء اوبه دومره قدر اوبه راوځي چې فقط دغه منطقه لنده کړي وان بېشکه منها بعض د دې ډبرو څخه لما خامخا یهبط راګیلې سي من خشیة الله د الله د ویرې او د الله د ډاره څخه وما الله بغافل او نه دی الله پاک غافله بې پروا عما د هغه کارونو څخه تعملون چې تاسو یې کوئ ښه الله ورباندې خبر دی او اوس مسلمانانو ته الله عز وجل اعلان کوي وایي دا قوم چې د دې ټولو قصو سره سره عبرت والا نه دی جوړ د ایمان نه راوړي افتطمعون آیا فستاسې طمع لري د دې قوم څخه ان د دې یؤمنو لکم تاسو ته په ایمان راوړي د الله دین به ومني او حال دا قد په تحقیق سره کان و فریق یوه ډله منهم د دوی څخه یسمعون کلام الله د الله کلام یې اورېدي ثم یحرفونه بیا یې هم تحریف کاوه تحریف یو شی بدلول پر ځای یې بل شی راوستل هغه څوک وه چې د الله کلام یې اورېدي بیا یې تحریف کاوه کومه ډله وه هغه اویا کسان چې د دوی د 12 قومونو څخه د هر قوم شپږ موسی علیه السلام انتخاب کړه 2 نفره سوه هغه 2 نفره په یو څه وجه پاته سوه 2 نفره یې بوتلل هلته دوی خپله د الله کلام واورېدي یسمعون کلام الله قصه مو یاد ده چې د الله خبرې دوی واورېدلې الله ورته وفرمایل چې دا زما کلام دی موسی علیه السلام ته مې ورکړي ځئ تاسو شاهدان سئ او خپل قوم ته بیا ووایاست چې په دې عمل وکړي دوی چې خپل قوم ته راله څه وویل دا یې ورته وویل چې الله وفرمایل چې دا زما کلام دی په دې عمل کوئ خیر دی که ګران ځایونه راتلل بیا یې مه پکوئ په یاد مو دې دا خبر الله جل جلاله فرمایي ثم یحرفونه دوی بیا تحریف وکړي د الله په خبرو کې تغییر راوستي الله یو څه ورته ویلي وه دوی بل څه ورته ویل دا هغه خلک دی من بعد ما عقلوه وروسته تر هغه چې دوی ښه هم پوه سوه وهم یعلمون دوی ښه پوهېدل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین